تورخم عمري پنغالي کې د نورو کمیټو ترڅنګ یوه د انتقال او ترانسپورټ کمیټه ده چې هیواد ته د راستنېدونکو کډوالو د لیږد مسؤلیت په غاړه لري. د تورخم عمري پنغالي د انتقال او ترانسپورټ کمیټې مسؤل مولوي محمد اسلام محمدي وایي د ورځې په لسګونه کورنۍ د تورخم پر ذکرخې څخه عمري پنغالي ته او له عمري پنغالي څخه خپلو سیمو ته په بېلابېلو نقلیه وسایطو کې رسول کیږي. د ترانسپورټ کمیټه د هغوی موټر ګوري، کډی ګوري، فامیلي ګوري، نو پس له هغه نه موږ د لارې کرایه ورکوو، ولایتو ته یې لیږو. نو د گاډي په کتو سره دلته مختلف گاډي دي، ځینې واړه ځینې غټ گاډي دي، نو په هغه اندازه خپل اندازه باندې کرایه ورته لایحه ټاکلې ده، هماغه ټاکلې اندازه کرایه موږ ورته ورکوو. عبدالله چې تورخم عمري پنغالي کې کارونه پای ته رسولي، عمري پنغالي کې له شته خدماتو خوښ دی او له مسؤلینو مننه کوي چې خپلې سیمې ته د انتقال په موخه ترانسپورټ زمینه ورته برابره کړي. او خپل وطن ته شکر الحمدلله ښه په خیر سره رالو او کډوالو سره ښه وضعیت کېږي او دلته موږ ته خپله کرایه رایې کړه. زه روان یم جلال آباد ته او 10,000 روپۍ کرایه راکړه ماته افغانۍ. میرزا خان بیا وایي تورخم عمري پنغالي کې کارونه په خپل وخت ترسره شول او ترانسپورټ کمیټې له لوري ورته کرایه ورکړل شوه ترڅو خپلې سیمې ته لاړ شي. او زه کونړ ولایت ته ځم، ما ته 15,000 روپۍ کرایه لیکل ده او الحمدلله زه ډېر خوشحاله یم او خپل هیواد ته رالم. د یادونې وړ ده چې هیواد ته راستنېدونکو کډوالو څپه چټکه شوې چې هره ورځ په سلګونه کورنۍ هیواد ته راستنېږي چې د مسؤلینو له لوري ورته تورخم عمري پنغالي کې خدمات هم چټک شوي دي.